دا سرویس او دا سرویس کو کیسو بو خیر هغه بیا ورسره دا بیا زر شای لیسا ده ډیر ښه خوند کوي دا شکانو په سم کې نفري اواز څو نفرې اواز خو ما ته هم دا 2 نفر راوتلي بچا بابا ګنبده او مقبره ده د خیر سره ښه ښایستې چینې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست ژوند چارې په خیر در باندې تېرېږي قدرمنو لیدونکو نن مې د کندهار ښار یو پروګرام درته چمتو کړی دی کندهار ښار کې ډېر ښایسته باران سوی دی تېره شپه اوس هم هوا باراني ده او ډېره صفا او ښایسته فضا ده نو ومې غوښتل چې تاسو ته یو کوچنی ولاګ برابر کړم او ښار یو څه در ښکاره کړم نو دفتر کې یم دفتر څخه وځم تاسو د هوا د باندې راسره وګورئ د باندې دغسې هوا ده داسې ښه لوکسې خوندور اشډي هوا ده نو دلته سمه نه معلومېږي چې ولاړ اوسم دفتر څخه به وځم د باندې ته به د باندې د خوا څخه به تاسو ته ښار هم ښکاره کړم او به هم ګرځېږم چې په ښار کې څه کیسې دي بل ملګری هم راسره دی هغه به هم په لاره کې راسره ملګری سي په پښو ګرځم نو راسره اوسئ چې ښار وګورو راځئ د خیر سره نو لیدونکو ښار ته راووتلم د خیره سره چې یو مدد دی تاسو به در ښکاره کړم باران سوی دی په ښار کې اوس ډېر هغه په اصطلاح باندې زیات بیروبار زیات رش نو خامخا به غالمغال هم څه ناڅه زیات شي نو زه به مخته کې څه پېښېږي نو دوستانو هوایي پله ته راورسېدم دا مخامخ سړی وینئ دلته چې ولاړ دي دا څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام همت ستړي مس څنګه شای جوړه لیدونکو ته معرفي کوم چې واجه سیاج شدي او زه په هوایي پله ولاړ یم یا خو ځال ته روانم سړی هغه نور شاټونه بونی څنګه همت صاحب مننه تاسو سیاج شدي جوړ روغه ته په باران کې څه پیغام لري ولا جب خوند کوي کوم ځای خوند کوي الهامونه راپورته شوي دي شاعران اخته دي لیکنې کوي شعرونه لیکي او موږ راوتلي یو بازار ته بازار وینو سمین جان به ما په ټلیفونونه کوي سهار وختي دی نو ګوره تقریبا 8 بجې کېږي سهار وختي دی 12 بجې ما نیم کار په دفتر کې خلاص کړي بر راووتم راځه چې لوړ وخت د لوړ شاټونه دا نو خوږو دوستانو هوایي پل دی د شی لیسې سره دلته همت صاحب دا زموږ مکتب یو وخت دا وینې هغه د سر سیمپونه و بیا دغه سیمپو دغه اول د کوچ دغه زموږ سیمپو دا بام چې دی تر ازل وړو خېژ بار لوړ ځای څخه سم معلومیږي بیا مکتب څخه نو ډېر شخصیتونه کاري راسي بالکل دا نو زموږ هغه په اصطلاح باندې خلاق شي خلاق راکتلې ده نو دا زموږ مکتب دی همت صاحب زهر شاهي لیسا چې ډېر هغه په اصطلاح باندې د ډېرې ښې خاطرې ورڅخه لرو ته راځه چې دا ښار وښکاره کړو نو دوستانو کندهار ښار د هوایي پله څخه همت صاحب څنګه خوند کوي که نه کوي هوا ښه خوند کوي ښه واضح ښه خوندوره او باران سوی دی ډېر ښه خوند کوي همت صاحب ډېر ښه خوند کوي دا شکانو په سم کې نفري اواز څو نفرې اواز خو ما ته هم دا 2 نفر راوتلي 2 نفر راوتلي نو دوستانو کندهار ښار هوایي پله څخه راسره ننداره کوي دغه دی شاوخوا یې ټوله راسره وګورئ بیا به دا بل طرف هم ښکاره کړي دا د چوک مدا څخه د شیدانو چوک طرف دی او دا بل طرف نو او دا نو دوستانو بیا د کوم طرف دی همت صاحب شیدانو چوک طرف دی د شیدانو چوک طرف دی او دلته نو دا بیا زر شاهي لیسا ده او دا بل طرف دی بیا چې دی زرنګار سالون دی اریانا سالون زرنګار سالون نوي سالون چلار ورته هغه دی او نو هوا ډېره اشتي ده وایي همت صاحب بالکل ښار څونه ښه خوند کوي لږ کې برا پرفته په دې خوند سکسي نو دوستانو تاسو راځئ راسره اوسئ چې ولاړ شو بلې خواته د هوایي پله څخه مو ښار ولیدئ اوس به ولاړ شو نور ځایونه به وګورو چې څنګه خوند کوي هلکه ته راشه سې ته چې شکایت ته لوړ ختلی ها دا وینې دوستانو لوړ ختلی دي اوس شوانه سې لاندې نو خو ده ستا سره کومک کیمرې ته ده کتله کیمرې ته ده کتله کیمرې ته ده کتله ده وایي چې ته بیا سمه نه وینې
زه بیا سمه نه وینم همت صاحب په دغه باراني هوا کې عجبه د شیدو موسم دی بالکل زه مخصم ولاړ ډېر ناوخته ولاړلم په اینو مې نه کې مې شیدې وڅښلې چې باران و دغه موسم یې بیا جناح خوند کوي چا مراد یې هم زه د کیمرا واړوم برابر شه بس راځه د خیر سره نو برای مثلا د شاګو ازو امید و نصیر و یو بل ملګری و ولاړو ناوخته مو پر 12 بجې باندې ولاړو که 11 بجې پر 2 بجې بیرته راغلو اینو مې نه کوم څه شیدې پکې کړلې ښه خوند یې وکړي دا یو دا د زما د مخه چې وسوي د کیمرې ته ځا سم کړي او دا سړک نه بیا د توپخانې سړک دی دوستانو را سره اوسئ چې موږ چیرې نور ځو دا د سمین صاحب د شیدان شوق طرف ته روان یو روان یې نو دا جالبه ده چې موټران دا خوا روان دي ما ورته عجب خوا روان موږ باید دا خوا ته روان وای که څنګه دا خو هغه طرف چې دی دا لیدونکي سره کمنټ بېسوره دي کوونه کې چې پر چپه طرف روان یې چپه طرف روان یو یا پر چپه طرف نه ځو پر رسا طرف ځو ځکه چې موږ غواړو چې دا موټران مخامخ خلک وویني که څنګه موټران حساب کې و چې موټران حساب څونه موټران راغلي دي ښار ډېر ښه خوند کوي نن هوا یې جدي ده ډېره صفا هوا ده نو دا د کندهار ښار شریف دی یو اکواریم دی چیش دی؟ اکواریم دی د مایانو اکواریم دی او کله ناکله په لیدونکو بیا وینه راځئ چې ورسو خلاص دی خلاص په ور به راځه چې ورسو دلته اکواریم دی د مایانو البته و بیا ګورو که خلاص و چیش دی؟ قدرمنو لیدونکو دلته پر دا کوم ځای دی او د زرشلې سیمه مخامخ ته د زړې قومندانۍ پر مخامخ باندې د زړې قومندانۍ پر مخ باندې د مایانو اکواریم دی یا د مایانو د ډیکوریشن دکان دی تاسې را سره وګورئ اول بیا دغه ځای څخه ښکاره کړم دا نو هغه ښه ښایسته میزي لوحې وو د الله پاک نومان وو دا شیان دي او ښایسته فوارې معنا کوم ډیکوریشن لپاره شیان په کار وه او تر څنګ یې دا خو لکه زه پېژنم نه جالب ښایسته شیان دي مایان یې پېژني زه نه پېژنم مایان یې پېژني استوګنځي کې دا ګوره ښایسته مایان دي همت صاحب دا څه رقم مایان دي پېژنې ولا دا مایان د چې شوي زما ورونه دا څه رقم مایان دي چې شي شوپینګ مایان دي شوپینګ مایان دي وګوره سمین صاحب دا هم ژوندي مایان دي وګوره او بېشکه دا فایټر معنا جنګ کوي جنګېږي ښه معنا چې اوس لاس ور واچوې دی خورې که څنګه کوي دا ساعت دکان ادرس لیدونکو ته ووایه زموږ ادرس دکان د توپخانې ته نرسېده د زاړه قومندانۍ پر مخامخ د زړې قومندانۍ پر مخامخ باندې ښایسته مایانو شیان خرڅېږي ما ته د مایان دکان هم نه و رامعلوم دا دی رامعلوم هم سو دلته وګورئ دوستانو څونه ښایسته مایان دي واه واه څونه ښه خوند کوي دا کوچني دي او دا یې بیا غټ چې څونه ښایسته مایان دي بېشکه دا کوم په کندهار ښار کې په کار و بیا دلته پیدا کېږي او دا ښایستې ګلدانیانې وو د کور و د دفتر و د ټولو ډیکوریشن لپاره ښه ښایسته لوحې وو هغه تابلوګانې چې ورته وایي دا هم شته او دا ښایستې کوچني فوارې هم شته دغه فواره ده ښایسته دا بیا بله دانه ده اوس مایان دا دي نور هم در ښکاره کومه ښه ښایسته کوچني مایان دي په اوبو کې پراته دي دا دانه ته به کیمرا نه نږدې کړو څه چم کوي و بېشکه دا وینې ښایسته مایان دي سخته زغلي دا یې بیا سره دي ماشاءالله دا سره مایان دي کوچني نور دغه دي دا یې بیا بل ډول دي خورا ښایسته دا ډېر ښایسته مایان دي ته وګورئ نو رقم په رقم مایان هم دلته شته دا څونه ښایسته مایان دي تاسې ورته ګورئ قدرمنو لیدونکو ډېر ښه خوند کوي هلته نو برق ولاړ بیا هم په دکان کې ښه کشپان اور دغه دي کشپان دوستانو کوچني کشپان دا بیا غټېږي دا د څو عمر دي دا نو د یو کال دی د یوه کال دي کشپان دونه کوچني کشپان به اوس نه لیدلي اوس نه کې ورنږدې کړم همت صاحب کشپ چې لیدلی و د دونه کوچنی مې نه و لیدلی ما هم نه و لیدلی د اوس پرې اول وار دي چې دا اوس هم لا هغسې کلک یې لکه غټ شي ګوته مور وړه داسې نه یم شم په اوسې دا ښایسته ډیکوریشن سامان دلته خرڅېږي قدرمنو لیدونکو نو بیا که راتلل است خیر سره دا ته ډیکوریشن ځای زه به دا دکان نور هم داسې ښایسته وښکاره کړم
نو خدای دې وکړي چې مایان مو راسره لیدلي او د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او موږ به وګرځېږو چې نور څه شي شته نو لیدونکو مایان مو راسره ولیدل ښایسته ښایسته مایان وی یو مایع مو ځینې را روان او د دې خوا یوازې دی اوس د دې خوا څخه بس ولو نو اورېدونکي په دې خبر یو مایع مو ځینې دواړه جوړه ولاړو بېرته راووتلو یو مایع مو ځینې را روان کړي بله ځو او نن څه اوبه هم شته باران هم شته باران هم سره دی خو په دغه مې راویستی چې په باران کې دی سم یې چې اوس اوبه نه باران وایي بیا چې مې راایستلی بیا وایي مرغان هغه سره کښېني چې ګونې سره ورته وي دا مایع یې رانکړي او زه یې راوستم دا عینک والا ته به ورسو خادم عینک راځه چې ورسو چیش لري څنګه عینک لري وبې ګورو راځه دغسې کشېږي السلام علیکم څنګه یې وروره سیاج ښه دي دا خو څنګه ماته سوي سترګې دي ماشاءالله دا ځوان نوم دې ښه دی ګرانه څنګه یې سیاج ښه دی سیاج ښه دی خادم عینک نو دا خو ډېر ښایسته ښایسته عینکې ماشاءالله در سره پرتې دي ښه ښایسته ښایسته پرېمو کې دوستانو که عینکې خوښېدلې بیا دلته راسئ دلته هم دا لنډ د عینکو دوکان شته یو څو پرېمه ښایسته عینکې راښکاره کړه چې دوستان چې ورښکاره کړو بالا چې په رقم ډیزاین کې یې نه داسې ډیزاینونه راښکاره کړه چې موږ یې لیدونکو ته ورښکاره کړو بیا که درته راتلله دا هغه ډیزاینونه ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي ته ما ته یو ډیزاین راوخه زه په سترګو کوم څنګه خوند راسره کوي نیسئ همت صاحب نیسئ باره به م تاوان ورسولی دوستانو ته ودرېږه زما سره سره کوم عینکې ښه خوند کوي او څنګه دی همت صاحب والله داسې چینایي رنګ دي ته دې خواته راسه دې خواته راسه چې رڼا ته سې ته څنګه یې سې زه ښایسته یم که ته یاره ښایسته یسم په تا نه یم خبر خو ما درما ته ځواړه بیا دی ښایسته دی څنګه دوستانو تاسې زما عینک ته وګورئ ښه خوند راسره کوي که یا که ښه خوند کوي بیا به زه ځینې رانیسم تاسې بیا نظر راکړئ بیا زه بېرته ورته راځم بیا ځینې رانیسم واه واه دا خو تیار کار ښه خوند کوي دلته راغلو بله به د پرېمونو یوسو راسره د ځان سره څنګه دا به د ځان سره ویسو دغسې به ویسو که بیسور وو خیر هغه بیا وروسته نو دا خادم عینک محل دی خاصه د زړې قومندانۍ پر مخامخ د اعتماد چوک سره دی او بل ډیزاین کوم دغه په سترګو کوم ودرېږه دا په سترګو کوم دا څنګه خوند کوي زما دپاره نظر راکړئ دوستانو چې څه سره کوم عینکې په سترګو کوم څنګه ښه خوند راسره کوي هغه د سپین سرا عینکې نه دي هغه غټې غټې کچبینې هغه دغونه هغه ښه درسره هغه به نه لرې دا اوبهیي رنګونه هم ډېر او دا والا ښایسته رنګ نن باران هم سوی دی اوبه هم دي ودرېږه دا وګورم دا څنګه خوند راسره کوي دا د سپین سرا عینکې لرې ده چې اوس ویله او دا بیا بله کوم خوند راسره کوي هغه بیا چړون سه بره به دا چې مې دړندې دا څه وایه یاره کړون سم بیا به د لیدونکو ته ویډیو یې څوک ورکوي خدای دې دړندې وساته عینکې مو وکتلې یو بل فریم هم راښکاره کړه چې بیا دې لاس ور واچوي ته راکړه دا بل فریم هم ګوره اوس دا غټ ډیزاینونه ډېر به دا اوس دا غټې عینکې څوک خوښوي دا بیا درغله ښه خوند راسره کوي ښه خوند درسره کوي یو خو زه ښایسته یم چې هر عینکې سترګو ته ور واچم ما سره ښه خوند کوي دا عینکو ته ښایسته شولې اوس ګوره او ته خپله د عینکې په سترګو ستا سره بیا څنګه خوند کوي تاسې دلته وګورئ دوستانو دا د خادم عینک محل مسؤل دی ته ګوره څونه ښه خوند زر کوي ماشاءالله ماشاءالله نو خدای دې وکړي چې عینکې مې خوښ شوي موږ درڅخه ځو الله دې دوستانو عینکې مې وکتلې پسې راووتو هغه د عینک دوکانونه یې نږدې دی دغه اعتماد چوک ته دوره وړی مې صاحب دا اعتماد چوک دی او دا نور بیا د اعتماد رحیمي مارکېټونه دي هلا هلا زرنج ونه وایي خیر پیښه یې وکړه زرنج والو کار خرابېږي وایي وروره زما وروره د زرنج ځان ګوره مجاجو وایي مجاجو چیرې دی ما صاحب دا بیا د امامبارې سړک دی د نوي سړک او داسې پسې ولاړ سې دغسې نو هغه لاس ته به واوړو خپل درېږزي ته به واوړو هغه دغه را په یاد شو دوستان پوهېږي چې چیش را په یاد شوي نو همت صاحب ته یو پیغام یو شی مه معنا په زړه کې درګرځي ولا بس نن به لیدونکي پرېږدو چې دا ښار وویني پیغامونه به بیا ورته وایي پر قراره د خیر سره یا همداسې بازار به په ووینو باران به په ووینو باران کمه دی خو باران ودرېدی چوک به په ووینو باران ودرېدی یاره نو اصل را روان یو بله زه ستا څخه یو پوښتنه کوم پوښتنه یې وکړه پوښتنه در څخه کوم ته به صحیح را جوابوې ښه. هغه څه شي دي دا لبلبو دی نه څه شي دي دا لبلبو دی لبلبو یس یعنې نه پېژنې جغندر دی جغندر جغندر و بس دا دی څنګه پخېږي دا څنګه دغه کېږي څه وخت کې راخېږي د مځکې څخه خبر یې څنګه دا څه وخت پیدا کېږي
دا ولاکه زه په خبره بیا ولې تاسو ما پوښتنه کوم نو دا چې دی دا جوغندر دی او جوغندر دي دا ما روز خوړلې نه دي هغه پوسکي وای خلک وای خوش دي کنه دي پوسکي هغه د باران په وخت سره کیږي پوسکي هم دا څه دوه شي او دا ډیر شخوند کی لکه چې خواږه چې کتر خېږي ما صاحب یاره دا شخوند کی خواږه ډیر نه دي بس دا به ورځ په دفتر کې په خو د خیر سره دوستانو دلته الوتکه دروولې ده نو چې دا وګوره څنګه الوتکه ده الوتکه ده که تیاره دی ما صاحب دا الوتکه ټول تیاره ته وایي چې الوت کې هغه الوتکه ده بالکل سخته دروولې ده دروولې څه نه به پوهېږو ولاکه ته درځه وروخېږو روانه بیا نو شیدان چوک ته سره راورسېدو دوستانو الوتکه مو هم راسره ولیده برابا مې درولې ووته ښه شنې شنې نارې دي نو دا کندهار ښار دی باران سوی دی د باران وروسته د کندهار ښار فضا ده همت صاحب ستړی خو نه سوې یا عجب خوند ستا سره بیک در سره دی هغه دې ستړی کړي عجب خوند کوي خوند کوي زه چې خوند دې پرې اخیستی والی نور غم مه کوه قدرمنو لیدونکو شهیدانو چوک دی دا مال ډېر رش بس خلک په خپلو کارو پسې روان دي او تاسې ننداره راسره وکړئ چې ډېر ښه خوند هم کوي او ډېر په زړه پورې هوا ده ډېر په زړه پورې فضا ده نو تاسې راسره ودرېږئ زه به داسې په دغه لارې رات بازار ته ننوځم چې په رات بازار کې څه د شهیدانو پر چوک باندې نو تیینې مشهوره دي دغه ځوان ویني چې ماشاءالله ښایستې تیینې برابرې کړي دي السلام علیکم ګرانه وروره څنګه یې بخیره صحت ښه دی څنګه دي تیینې څنګه دي ښه رزق روزي پر پیدا کېږي باران څنګه دی باران ښه ماشاءالله ماشاءالله دا دې اوس دوستانو سره کوي تاسې وینئ د خیره سره ښه ښایستې تیینې دی وجه ته ولې چینی وایي دا دې چینی هغه نه ده دا چینی دی وینې وا دا په دا خطر باندې چې نوم یې چینی دی وا چینی دا هغه ته وایي نه ته وایي یا چینی دی جلا دی وینې دوستانو ښه منظم ښایسته ښایسته کار او د شهیدانو چوک څونه ښه خوند کوي استاد او کاروبار ټول ښه روان دي باران څنګه دی باران هم ښه دی خوند یې پر واخیستی الله دې نور بارانونه وکړي امین امین الله پاک نور بارانونه وکړي ستا نوم څه دی ګران وروره حنیف خان دغه دی دوستانو شهیدانو په چوک باندې تاسو ته اناو چینې پخوي بیا که ورته راتلله څه خیره سره دغه ځای دی ښه خوندور ځای هغه خواته کباب دی اوس ور واړم دې خواته کباب هم پخېږي کومه دی او ماشاءالله ماشاءالله دغه دی دا کباب دی کباب یې نه څه خالي ښکاره دي دا کبابي ځوان دی کباب یې نشته چې میلمانه راشي بیا ورپخوي خلک نه دي میلمانه خلک مفلسه چې دی وایي خوارۍ نشته راځئ ما صاحب چې ما اوس داسې ولاړ شو سکسېږي هرات بازار کې سکسېږي هغه لاسته وړو که جې لاسته وړو او ماشاءالله د بل چین والا ناست یا ماشاءالله
ښه خوندور فوقالعاده کار دی ته راځئ مصب چې په هرات بازار کې څه کیږي ولاک هغه طرف کې څه دي که ده نو دا دی ښایسته هرات بازار وده وده هلته خو مو هغه ژوندي مایان ولیدله دلته یې دا چې مړه کړي دي مایان دا نفر مړه کړي څنګه یې وروره سیاج ښه دی څنګه دي مایان څنګه دي مایان تازه مایان دي تازه دی کوم ځای ده دا ایراني دي ایراني دي او دا د افغانستان شرمایې دي دا شرمایې د ګرشتي وزرشتي و ښه نو دا چې دوستان هلته مو ژوندي مایان ولیدل دلته بیا دا چې مړه کړي دا بیا د خوراک دپاره دي هغه خو د شو دپاره وه نو ته تر دې چې نورې څه کیسې دي نورې ولاړ سو دلته بیا دا لرې و پښې و سر و دا شان دي پښتو مې زده کړی دی دا ماشاءالله موسم خو نو تاسو راته وایاست تاسو څنګه موسم دی زه بس کاروبار څنګه دی کاروبار فعاله دی زه شکر دی نو دلته بیا کالیګان و رخچینې و دا شان غاړې څنګه دي غاړې څنګه دي ګرانه صحت ښه دی جوړ یې خوشحاله اوسې غاړې تاول ښې دي ښه دا لاسي دي که یا دغه دي کمپیوټري دي ښه دا دلې د کندهار جوړ دي ښه دوستانو دا کندهاري غاړې دي هرات بازار کې تاسو راسره اوسئ نور ځای ته هم زه وبخښئ وروره ښه همت صاحب بازار دی دا دوستان دي ولاړې برمشر وده اوبه کمې سوي دي ستانو کندهار ښار اوبه پر کمېدو دي دا وینې برمه اوبه پر کمېدو دي بازار داسې طبیعي پلیدونکو وي طبیعي دا دی ګورئ دا ځوانان دلته پټوان رانیسي السلام علیکم څنګه یاست صحت مو ښه دی جوړ روغ یاست تاسو ښه یاست الله ژوندی لره نو بلا خلک اخته دي په خپلو کارو باندې ټول سره راوتلي دي موږ هم دا یې راوتلي موږ بیا په خپل کار سره راوتلي یو دا انډیوال پر چم شو طبیعي خو وي طبیعي دا خو ستا ډایلاګ دی طبیعي اوس تاسو څه کاپي کړی دی طبیعي ډایلاګ چې دی طبیعي ډایلاګ دی دا ستا خپل طبیعي ډایلاګ دی دلته بیا صدریانې و کورتیانې و دا شان دي دا دوکان بیا بند دی ښایسته چمپلانو بوټونو د ژمي دپاره چمپلان نشته هو هغه خواته پراته دي دغه حاجي صاحب ته راسئ سودا وي ځینې وکړي د خیر سره بس نو تاسې قربان شم الله ژوندی لره او کابل تجارتي مارکیټ دی څنګه نو دا ټکرانو ښایسته دوکان دی ماشاءالله السلام علیکم په خیر یاست صحت مو ښه دی څنګه یاست دلته ماشاءالله ښه ښایسته ټکران معلومېږي لاندې غاړې پسې پرتې دي او دغه یې مشر دی سترګې یې ګرانه صحت ښه دی حیات مردانه لباس پلورنځی ده نو خوشحاله اوسئ موږ به وګرځېږو پیغوړۍ به دا لیدونکو ته ښار ورښکاره کړو ته ښه یې خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ السلام علیکم حاجي صاحب محترمه ښه صحت ښه دی خوشحاله اوسئ دلته هم ښایسته بوټونه و شیان پیدا کولی شي چرتونو کې ناست چې د باران ورځې ته داسې خیال وړی دی که څه باران باندې خوند اخیستی دی چې صاحب بلا هرات بازار کې نو ټوله
ټول هغه شیان تر سترګو کېږي چې بوټونه دي، کالیګان دي، مفلران دي. او دا سړی سرتاج ګروپ والا هغه ډېر خو به وینې نه وایي که غواړئ په بوس پیسې مه مصرفوئ هغه دغه یو دي. دا اوس ته اوس په دا دوبي کې اوبه په شنه ژمي کې د منګي اوبه څښي ته اوس سره کم سړی لپاره ایښي دي چې خلک یې وڅښي. اوس اوبه پکښې دي یو لږ پکښې کېږي. او وایي ویې څښه ذات یې وڅښه پروا نه کوي. اوس نو ته اوس په ده څه پکې شین ژمی وګوره ته په منګي کې اوبه څښې. اوس په تا موږ څه وکړو. سمین صاحب بله تا دپاره مې یو جوړه بوټ خوښ کړي انتخاب مې کړو. څنګه دي کومه دي؟ بوټ دي ته وګوره دا ستا دپاره ډېر بهترین بوټ دا زما دا زما په پښه جوړ هم دی چې رښتیا دا دی وایي ما پکښې راوله بوټونه چې رانیوله چې رانیوله ښه دا هم دکان دی نو دی د څه لپاره ناست دی. السلام علیکم. دا هم ښایسته لباس پلورنځی دی. بس هرات بازار کې نو ټول بوټونه دي، لباسونه دي، کالیګان دي، غاړې دي، دا شیان دي. بس دا د جساب دکان ته تشریف راوړي ښایسته ښایسته ټوکران لري. مننه جساب. سمین صاحب دا چې پر دا چوک باندې په لیدونکو باندې د تازه باران ووینو. باران تازه شروع دی خو زه د دې څخه بیریږم چې کیمره مې لندن نیسي. زه په دغه نه یم. اوس به وروره جانه که چیرې احیانا دا باران ډېر تېز شو نو خو بلاخ کیمره یې رالنده کړه او زه باید هغه دې ته یو دانه واټر پروف پوسټر پیدا کړم. هغه ته ضرورت شته انشاءالله. نو باران ښه په شړک اندسو اوس انشاءالله ښه خوند به وکړي. درځه چې ما او تا هم بل لاس ور واوړو نو قدرمنو لیدونکو په هرات بازار کې دا دی اوس ښایسته باران شروع دی. بالا نو دا د نوي سړک چوک دی هغه نوی سړک دی هاخوا ته نو ډېر لوکس او په زړه پورې به هو د اخوند صاحب زما شاته د اخوند صاحب جامه ده. زه خو د کیمرې شاته ولاړ یم زما شاته بیا د اخوند صاحب جامه ده نو ډېر په زړه پورې او ښایسته باران دی. نو ته څه راځئ د خیره سره چې مخ ته ولاړ شو څه کیسې دي. زه به دلته کیمره بنده کړم ځکه چې باران ډېر توند دی رالنده نه کړي. قدرمنو لیدونکو زموږ داسې د ښار ترافیکان وروڼه چې په باران په یخ په ګرمۍ او په دوبي او په هر حالت کې زموږ داسې په خدمت کې دي. بس نو خدای دې راته آباد لري. دوی دا چې په دا باران کې ولاړ دي زموږ خدمت کې او د ښار چوکونه وو د ښار بې نظمي وو دا سره کنټرولېږي. تاسې هم نړۍ مننه خوشحاله اوسئ. دا نو دوستانو د نوي سړک چوک دی چې باران اوس موږ ګوډۍ په دا باران کې کیمره په دې ایسته کړله چې باران یې رالنده نه کړي نو دا واټر پروف نه ده. نو د نوي سړک چوک دی والا داسې ځو بېرته د توپخانې بازار خواته د فلمو مارکېټ په سړک چې دلته د افغان صاحب دفتر هم دی ګران افغان وربسو که چیرې د لیو په دفتر کې و نو به دې هم در باندې ووینو د خیره سره. دا زموږ داسې د کندهار د فلمو مارکېټ دی. اوس په فلج زه چې وم شی به نه وي پکښې نو یو وخت د دې موسم مو فعاله وو. اوس راځئ چې دننه ورسو کړم افغان صاحب پیدا کړي او د لې و په دې شرط باندې دا مارکېټ به شاید تاسې یو وخت لیدلی یو وخت هم نه دفتر یې بند دی اوه بوټونه پکښې پراته دي یو جوړه وګورو. د افغان صاحب دفتر بند دی دوستانو او دلته زه باران یو څه لوټ کړی یم. بالکل بالکل احمد صاحب نو دوستانو په دې هیله چې تر دغه ګړی به مو ساعت تېر سوي او راسره پاته سوي به یاست په ښار کې وګرځېدلو په دا باران باندې اوروره موږ خو دې ته بازۍ نه دي کړي چې ساعت یې تېرېږي خو باران یې ولیدی بازار یې ولیدی ساعت هم چېر سوی نو ساعت یې نو تېرېږي نو دوی به ستا ته خفه ناست وي خوابدي یا چیرې خاندي به خاندي به وګوره دا اوس لا خاندي دغه دې ویني خاندي دغسې وخندله خاندي. راځئ چې نورې څه کیسې دي ما صاحب دفتر ته هم ورځو. نو دوستانو دا دغه د نوی سړک دی دغه د مخابرات په مخامخ چې وتلی دی. نوی نو نه دی اوس یې نو ډېر وخت اوس مقصد بیا هم په کندهار ښار کې نوی دی. همت صاحب افغان صاحب خو نه و اوه د جمعې په ورځ ورته چم کوې دوستان انتظار شي انسان د جمعې په ورځ په وینو د جمعې په ورځ په وینو یوازې افغان صاحب په وینو نو دا به ځینې پټ کړو چې نور څوک در باندې وینو ځکه بیا نور خلک هم در باندې باید په تلوسه کې پرېږدو دغسې پاته سي او افغان صاحب لا ناک ورته یاد کړي دا کار راته وویل ته راواوړه پروانه کې جفا ته راواوړه په ما وویل اوس مخامخ موټر ونه وي دغه جوړ په تېر کې اعلان انټري او دغه جوړ په تېره کې ټریلر چې د جمعې په ورځ موږ تاسې یو پروګرام لرو پروګرام کې نو ډېری هغه به نه وایه چې پروګرام د څه شي دی
وایي باندې په ګناه لري هیڅ نه وایو هغه شی به نه وایه هغه چې ځکه چې- ورو د لیدونکو ته دا هو دا د سړک ووینه. ما او تا خو نو ډېر لیدلي یو ما او تاسو کې ور د دا. سړک ووینه دا ګلان ووینه په باران کې څنګه غوړېدلي ښه ښایسته ګلخانه ده تر اس دننه ورسو یا نه دي خټې ونه ښویېږم دلته ښه ښایسته ګلخانه ده دوستانو دغه باغوان اکا دی سلام علیکم ورور څنګه یاست په خیر صحت ښه دي هو ماشاءالله سخته ښایسته ښایسته بویان دي د ګلانو ماشاءالله سمین صاحب زه دا څه یو تر ولم دوستانو تاسو ګلان در ښه باندې ښایسته ګلخانه ده وګوره رقم به رقم ګلان دي رقم په رقم ښایسته ښایسته بوټي دي هغه په اصطلاح باندې نیالانې دي نو ډېر ښه خوند کوي دغه نو چې د دوستانو سره پوهېږي د ګل نومر معلومېږي اکثرو ته هغه سپین ژوړ دور معلومېږي ما او تا ورو ته نور معلومېږي نه یاد یو څه چې در ما او تا یو کمیس اضافه یو زوړ کړي ګل دی بل د شپې نو تر اوسه ګل دې دی، خواته نورې بل ګلان ګل دی. دا څنګه ما رقمه ګلان دي دا وینې دا جبه ازغیان لري مه څه ده هو دا. څه رقم د ازغیان دي ګلونو سره خو ازغي یار و د ګلو سره ازغي خامخا وي او دا بیا امت صاحب دی ها وینې د ګلانو په منځ کې امت صاحب چې شي راخستی دي بس د ګلانو په منځ کې زه یم دی امت صاحب چې په ګلانو کې یې داسې راځي بېرته ولاړ شو چې نورې څه کیسې دي د باندې او دا نو بیا دوستانو د لوی احمد شاه لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره ده دا خو دا خاص نو بیا ورځ د خیر سره تاسو ښه سمه د ښکاره کوم اوس یې باید دومره وګورئ چې دا د احمد شاه بابا ګنبده او مقبره ده د بینې کې درته رانږدې کومه دا نو د احمد شاه بابا ګنبده ده چې ډېر ښه خوند کوي په باران کې دا وینې دا زما ورور څه وایي ده څخه به زه عکس واخلم ما څخه عکس واخله دی چې زه عکسونه اخلم خوره کوي نو دا د احمد شاه بابا پر زیارت باندې ډېر کار شوی دی کار روان دی دغه د جې خوا لارې د جوړه شوې ده د جې خوا لارې دا ده بس د دې خوا لارې. دروازه یې پر جوړېدو ده دا به د ښه ښایسته دا ده سرامیک یې ورکړي دي ځینې جوړه ده یو څه پاته ده نو د خیره سره دا چې بیا جوړه شي بیا به د خیره سره همت صاحب یوه ورځ باندې خیر شریف یو د احمدشاه بابا زیارت د نږدې په لیدونکو باندې ووینو که نصیب شوی و د همت صاحب د یوې هندارې خواته وروان همت صاحب ستا هنداره چیرې ده ما ورور دوه دانې هندارې په سترګو دي یا هغه اصلي هنداره هغه ستا خوندوره هنداره نه ده هغه ته چې کار پکښې کوې دفتر دغه زه درته وښیم هغه طرف ته وړو د دې طرفه څوک د ښه معلومېږي د دغه ځایه څخه لا معلومېږي در واوړه چې هغه هم دوستانو ته ښکاره کړو چې دا ستا هنداره چیرې ده د خلکو خبر سي نو ته په دې هنداره کې څه شي ښکاره کوې همت صاحب دا هنداره نو داسې هنداره ده چې هنداره ده کټبینه لري که نه ده لکه هنداره کټبینه ده که یا ساده هنداره ده دلته بیا ښایسته ښایسته د اترو دوکانونه دي دوستانو په داسې سړک باندې ښایسته ښایسته اترونه دي بلکل په دا طرف کې نو سمین صاحب دا هنداره چې هنداره ده خو هنداره نه ده ودا زه د هنداره ورسره نږدې کوم دغه د هنداره دوستانو شاید تاسې یې لیدلې یا نه یې لیدلې دا د همت صاحب هنداره ده هنداره میډیا البته نو تاسې عباره بیا وګورئ په دغه میډیا کې ولاکه دی چې تر سره خیس راځي دننه ورسو دا هنداره میډیا ګروپ دی تر ځای چې ورسو دا دی روان دی په دا مارکیټ کې ده دا بیا د دام سایګان دي بوټونه او شان خرڅي او د ده دفتر چیرې دی دغه دی بند دی همت صاحب غرمې وخت دی او ډوډۍ وخت دی خلک تللي دي ډوډۍ ته ته څنګه راپسې هغسې ښه هنداره وینې راځه دا دی د هندارې میډیا دفتر دلته دی چې کېږي زه په دغه شان څه ښکاره کړم دا کارونه خو زه هم کوم ځان ته مارکیټینګ نه کوم دته مارکیټینګ کوم هنداره میډیا ګروپ دغه کارونه درسره کوي دا وینې غټ سړی دی کیمره یې په لاس کې ده نو دوی ساوند سیسټم هم لري مثلا سپیکرانو میکسرانو دا ټوله شان لري نو دا د هندارې میډیا دفتر دی اخوا ته څه کیسه دی همت صاحب هغه زما شخصي ځای دی لکه چې هو دا بنده ده کلیه ده نه ده راوړې نو بس دغه د هندارې میډیا دفتر دی او تاسو کولی شئ چې راسئ او خپل
خپل کارونه کوم چیرې پساوي منایو بالکل عکاسي مو کوله یو سړ عکاسي دا پر ما غږ دی علاقه دی نو بس سمید صاحب موږ سره په دې برخه کې شته او همداسې ساوند سیسټم موږ لرو سپیکران ساوند سیسټم د بل شي بله او دلته موږ د ودونو د محفلونو دپاره ساوند سیسټم ویډیو عکاسي او همدارنګه سټیج ډراما عکسونه دا ټول شیان دي سره ډاکومنټري مستند جوړول بس دغه برخه دلته مخ ته وړي بله یوازې ته وړه که زموږ سره خو ته زموږ سره په دې برخه کې یې نو څنګه دي را سره نو د هنداره میډیا واقعیت هم خدمات په کندهار ښار کې غوره خدمات بس د همت صاحب مسؤل دی د خیر سره زموږ که څه د میډیا برخې کار کوم همت صاحب زما استاد دی په دې برخه کې نو بس هر وخت ورته راځي او د همت صاحب سره واقعیت مسلکي کار درته کوي او ښه کار کوي نو لیدونکو د هندارې میډیا دفتر مو را سره ولیدئ نو راووتو لمر میده سره راوختې ډېر ښه خوند کوي اوس نو بیا هوا دغسې مخامخ اوړه همت صاحب نو چې مدد ته بېرته ور واوړو اوس دلته ګوره لاسونه راته غورځي نو خو راته ودرېږه چې زه واوړم که عملیات به زما اجازه چېرته که یا ستا دی نو یا پر دغه فرغ لاره هغه بل لار نو ډېر ښه خوند یې وکړي اوه لمر راختلی دی همت صاحب هغه چې وایي لمر راختلی باران اوري هغه څنګه وایي هغه نور زما ملاکې زده دي لمر خو راوختې په کمنټ کې ولیکئ و لیدونکو هغه نور تاسې همت صاحب ته په کمنټ کې ولیکئ دا یې خواته لاره شته چې هغه سره کم هغه زده ته په کمنټ کې ولیکئ او د لمر چې به راوخېږي بله کم خوند وکړي اوس په ولاړ شو په دا لاس کې ته سمین صاحب بله سمین صاحب سمین صاحب بله سمین صاحب سمین صاحب و سمین صاحب سمین صاحب مهرباني باران چې وشي و د هوا ولې صفاس نو خو دا هغه ګرځ غبار و دوړي وو هغه شیان چې دي هغه ټوله په دا باران کې سره سم سي مځکې ته راکښته سي په مځکه وموښلي هغه هوا یې ډېسې دا نو زما یو انډیوالو هغه به ویلو دا خبره ته کوې که د کتاب د روی څه وایه چې شه درته ویله دا خبره ته کوې که د کتاب د روی څه وایه دا که نو خو موږ یې خپله کوو دا خبره ته خپل نظر لرې که دا داسې دوستانو اوس نه یم په خبر چې دا د خپل نظر دی او که د کتاب څه خیرت ته وایي خو هوا ډېره جس وله مطلب دونه خوند کوي چې سړي روح پکښې تازه کېږي خدای دې د مسافرو نصیب وي همت صاحب وکړي چې ښار ته راسي بېرته خپل کندهار ته راسي او دغه ښایسته لوړ ځای په ووینه هغه ټانکۍ چې ده هغه لرې شه ودرېږه هغه به نه سره نږدې چې بیخي په دغه 10 کاله موږ نه ده 10 کاله چا نه دی لیدلی هغه لرې غر چې معلومېږي لږ لږ دا نو قدرمنو دوستانو د ډنډ چوک د مخامخ د چوک مدد سړک ورباسي دغه جاده ورباسي خو هغه به د خیره سره په څو عمر کې به د هغو شهیدان هم واوسو او ښار ډېر سره لنډ سو هغه لرې هغه غر دی هغه و معنا لارې سره لنډې سولې هغه هغه ځای دی چې هغه د شفقانې شاته غر چې دی هغه د یو ځای څخه اوس د چوک مدد څخه داسې اسانه معلومېږي پخوا مخکې ډېر موانع وه او دا خو نو هغه پخواني ځایونه دي موږ دا یې بېرته چوک مدد ته خپل دفتر ته رارسېږو خدای دې وکړي دا ویډیو یې خوښه سوي د دوستانو بلکل یې خوښېږي ځکه هغه دوستان چې په کلونو نه دي راغلي کندهار ته کندهار یې نه دی لیدلی و په څو دقیقو کې ګره کندهار ورباندې نیم ښار ته ولیدل نیم ښار بیا د کندهار زړه مو په ولیدی نو اوس یې سام پر واچوو خبره دا ده چې دغه باراني ماحول او د ښار ننداره کله ناکله یاد وخت نه وي آفرین رښتیا هم دغسې د دې خواته به راواوړو داسې به بالا د مشۍ مارکېټ طرف ته ور واوړو نو لیدونکو بېرته راغلم چوک مدد ته داسې ولاړم په شیدان چوک راوګرځېدلم بېرته راغلم چوک مدد اوس نو لمر راختلی دی او په لمر کې بیا چوک مدد داسې خوند کوي داسې راسره ننداره کوي نو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د ښار انځور به مو راسره کتلي او خپرونه به مو د خوښې وړ ګرځېدلې بلکل د خوښ وړ ګرځېدلې ده زه باوري یم 100% باوري یم 100% باوري یم 100% باوري یم خوښ وړ ګرځي که زه چیرې په دغه ویډیو کې نه وای ما دا ویډیو کتلې وای 100% مې خوښېدلی بلکل کې بیا وروسته وګوره زه بیا ګورم او لایک هم در کوم کمنټ هم در کوم شیروم یم د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې د کندهار ښار بارجې خپرونه مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي تر یو بلې داسې خپرونې چې زه ادریس سمین او زه هغه ولي همت تاسو ته حاضرېږو تاسو په پاک حالات سپارو ښه وختونه ښې چارې